السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. بیا هم د کیمیا د 8م سیم ټولګي کیمیا دوام لري. نن راځو 5م درس ته. ګرانو زده کوونکو، په تیرو درسو کې که ستاسو یاد وي، موږ او تاسو د اټوم اساسي اجزاوې برخې باندې اټوم اساسي ذرې، همدارنګه د هغه نه وروسته بیا موږ تاسو اټومي کتله، اټومي نمبر، د هغوی په کې د پروتون، نیوترون د دوی شمیر پیدا کول، په دغه اړه مو بحث وکړئ. نن راځو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو مدارونه پیژنو. مدارونه چې ته وایي، یو اټوم څو مداره لري خپل پر شاوخوا باندې. الکترونونه پر مدارو باندې څنګه ویشل کیږي؟ که غواړئ چې په دغه هر څه پوه سئ نو زموږ سره پاته سئ. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو مدارونه، که ستاسو فکر دی، اټوم دوې اساسي برخې درلودلې، یو هسته او بل مدارونه. په دې اړه مو بشپړ بحث وویلی. نو مدارونه څه ته وایي؟ یو شی زده کړئ، بعضې وخت ځینې شیان څو نومونه لري، نو شاګرد ډېر پکې ورک وي. بس تاسو باید ډېر متوجه سئ. دې ته مدارونه وایي ګرانو زده کوونکو. الکتروني قشرونه ورته وایي. الکتروني قشرونه ځکه ورته وایي، تاسو به اوس پوه سئ چې په دغه مدارو کې الکترونونه موجود دي. همدارنګه انرژیکي سویې ورته وایي. بیا د خیره سره په لوړو سیمپو کې د هر مدار خپل د انرژي سطح لري. د هر الکترون چې په کم مدار کې ګرځي خپل انرژي لري، نو په دې خاطر دې ته انرژیکي سویې وایي. خو اوس تاسو دونه زده کړئ چې مدار، الکتروني قشرونه، انرژیکي سویې، اصلي مدارونه، اصلي سویې، دا ګرده یو نوم دی، مدارونه ته وایي. دا چې اټوم دوې برخې درلودلې، یو هسته چې په هغه کې دوې مهمې اساسي ذرې وې، پروتون او نیوترون، چې په پی سره بوښوئ مثبت چارج لري، نیوترون مو په صفر سره توان ورکوئ، ځکه دی خنثی و، چارج یې نه درلودی. په دې اړه انشاءالله موږ بشپړ معلومات درکړي دي. اوس راځو مدارونو ته. نو د یو اټوم د هستې پر شاوخوا ګرانو زده کوونکو دا شاوخوا موجود دي. دا چې موږ یو طرف ته د کار د لنډوالي په خاطر یا د ځای نه نیولو په خاطر موږ یوه طرف ته رسموو. نو اصلا د یو اټوم د هستې پر شاوخوا باندې ګرانو زده کوونکو څو دانې مدارونه شتون لري؟ 7 دانې مدارونه شته. 7 دانې مدارونه شته. دغه مدارونه د چی په نامه دي؟ یا یې موږ د 1 2 3 4 5 6 7 په نامه یادوو. څو مداره سوله؟ 7. 1 2 3 4 5 یا 6 یا 7 په نامه دا مدارونه یادیږي. یا د انګلیسي یو ځینې توري ورکوي چې دغه تورو ته د کې مدار، د کې ال مدار، ام مدار، ان او او پی کیو په نامه سره هم یادیږي. یا د کې ال ام ان او پی کیو په نامه سره هم یادیږي. نو که تاسو څوک وایي چې د یو اټوم د هستې په شاوخوا څو مداره دي؟ 7 مداره. د چی په نومونو دي؟ د 1 2 3 4 5 6 7 په نامه. یا په کومو حروفو سره ښودل کیږي؟ د کې ال ام ان او پی کیو په نامه. یو شي ته بله متوجه سي. ډېر وخت هم په لوړو سیمپو کې پوښتنه کېږي، هم د لې. دغه اصلا د ان دی. ان معنا د مدار شمیر. اوس که موږ ته وایي چې ان یو دی ګرانو زده کوونکو، تاسو باید څه فکر وکړئ؟ ان معنا چې ان د مدار شمیر ته وایي. مدار شمیر مطلب یې دا دی که ان یو سو، مطلب یې چی دی؟ یعنی اول مدار. اول مدار د چی په نامه و ګرانو زده کوونکو؟ د کې په نامه. یعنی ان یو اول مدار یا د کې مدار، دواړه صحیح دي. یا که زه ووامه چې ان 3، کوم مدار یې هدف دی د ان 3 څخه؟ معنا دریم مدار. 1 2 3 دریم مدار د چا دی ګرانو زده کوونکو؟ د ام. یعنی د ان 3 څخه مطلب د ام مدار دی. که د 3 په نامه ورته وه، که د ام په نامه ورته وه. یا بعضې وخت پوښتنه کوي ان مساوي 5 کم مدار دی؟ ان معنا د مدار شمیر. که مدار 500 کم مدار شي؟ نو 5 مدار کم مدار دی ګرانو زده کوونکو؟ د او په نامه. یعنی د او مدار شي. انشاءالله پوه سولاست چې 7 مداره دي. د 1 2 3 4 5 6 7 په نامه، یا د کې ال ام ان او پی کیو په نامه. یو شی بل هم دلته زده کړئ. هغه لکه څه شی؟ هر مدار خپل ظرفیت لري. دا هر مدار د الکترونو ظرفیت لري. موږ دې ته الکتروني قشرونه ویل. او یوه خبره خو نو ستاسو په یاده چې اټوم څو اساسي ذرې درلودلې؟ آفرین 3. چې پروتون، نیوترون، الکترون. دوی چیرې وې؟ په هسته کې.
یوه چیرې وه په مدارو کې، یعنی دلته کومه ذره سته ګرانو زده کوونکو؟ الکترون کم چارج درلودی، ویلې مو منفي. ښه، هر مدار خپل د الکترونو ظرفیت لري. ظرفیت څه معنی؟ گنجایش، څونه الکترونونه ضایع سي. اوس اول مدار چې دی ګرانو زده کوونکو، اول مدار د 2 الکترونو ظرفیت لري. دا 2 خو مې ولیکل د ده ظرفیت سو. دا ای معنی چې الکترون پر سر یې منفي څه معنی؟ چارج لري، یعنی دی منفي چارج لري. دوم مدار چې د ال یا د 2 په نامه چې دی د 8 الکترونو ظرفیت لري، یعنی دی 8 الکترونونه ضایع سي. دریم مدار بیا د 18 الکترونو ظرفیت لري، یعنی گنجایش یې دی. هېڅکله موږ در 18 اضافه نسو ورکوی، مګر بعضې وخت بیا کم ورکوی سو. اوس مثال یو صنف د 10 کسو ځای لري، ظرفیت لري. موږ هېڅکله یو 20 کس نسو کښېنولی، مګر بعضې وخت په صنف کې 15 کس هم ناست. دا بیا ولې؟ د شاګرد د کمبود پر اساس. نو اوس هم دا د مدارو ظرفیتونه چې څنګه دي، در دغو اضافه هېڅکله نسو ورکوی. معنا اول مدار ته هېڅکله 3 نسو ورکوی، مګر داسې وخت بیخي چې یې ورکړو. دا بیا ولې؟ چې الکترون نه یې. د هغه رقم بل مدار بیا 32 الکترونونه غواړي، بیا بل مدار 32 الکترونونه غواړي، بیا 18 الکترونونه دي، بیا 8 الکترونونه دي. دا د هر مدار د الکترونو اصلي ظرفیت دی. اوس راځو دې ته ګرانو زده کوونکو یو شی تاسو په یاد ولرئ. دغه ظرفیت چې ټاکل سوی دی چې اول مدار 2 غواړي، دوم 8 غواړي، دریم 18 غواړي، څلورم 32 غواړي، دا پر کوم اساس ټاکل سوی دی؟ یو خو موږ بیا د خیره سره په 2م فصل کې جدول وایو، یو دا د جدول پر اساس هم ټاکل سوی دی. یو موږ خپله یو فورمول هم لرو په اصلي سویو یا مدارونو کې د الکترون د ظرفیت فورمول. که څه څوک پوښتنه وکړي چې په اصلي سویو یا اصلي مدارونو کې د الکترون د ظرفیت فورمول څه شی دی، تاسو ځواب به 2n مربع وي. دغه 2n مربع ته زده کوونکو څه شی وایي؟ په اصلي مدارونو کې، دا اوس چې مو مخکې ویله، په اصلي مدارونو کې د الکترون د ظرفیت یعنی گنجایش چې دا هر مدار څو الکترونونه غواړي، د دغه د پیدا کولو فورمول دې ته وایي 2n مربع. 2 یې ضریب دی، n مجهول دی چې وروسته قیمت اخلي، 2 یې توان دی. راځو n چې دی دلته ګرانو زده کوونکو n د مدار شمیر دی، د مدارونو شمیر دی. معنا که ته غواړې چې د هر مدار د الکترونو ظرفیت راوباسې، د n پر ځای به هغه لیکې. زه د نمونې په شکل یو 2 مثاله تاسو ته وړاندې کوم. لومړی مثال وایي 4م مدار څو الکترونونه غواړي؟ که ته وایې استاده مخکې زما خو دا زده ده چې 4م مدار تا مخکې راته وویل چې اول مدار 2 غواړي، دوم 8 غواړي، دریم 18 غواړي، څلورم 32 غواړي. زما زده دی، نو څه ضرورت دی چې زه په دا فورمول راباسم؟ اصلا دا خو بیا جلا خبره ده چې ستا د هر مدار ظرفیت یې زده یي. که چیرې زموږ دا نه یې زده چې اول څو غواړي، دوم څو غواړي، دریم مدار څو الکترونونه غواړي، ته بیا کولی سې په همدغه فورمول یې پیدا کړې. څنګه پیدا کړم؟ اوس یې موږ ته ویلي 4م مدار څو الکترونونه غواړي. یو که زموږ په یاد هغه جلا خبره ده، خو فورمول یې هم درته راباسي. څنګه یې درته راباسي؟ اول موږ تاسو ویله چې د دې دپاره موږ یو فورمول لرو 2n مربع. ښه متوجه سئ، 2n مربع. دلته به ګرانو زده کوونکو تاسو د n پر ځای باید څو قیمت کښېږدئ. د n څه شي دی؟ اول باید ته دا زده کړې چې n څه شي دی. n د مدار شمیر دی. د څو مدار لی غوښتی دی؟ 4م مدار. نو ته به د n پر ځای څو لیکې؟ 4 لیکې. ولې به 4 لیکې؟ چې د 4م مدار لی غوښتی دی. کې دوم غوښتی و، د n پر ځای 2 لیکو. کې اول غوښتی و، د n پر ځای 1 لیکو. اوس یې څوم غوښتی دی؟ 4م. نو زه n ته څو قیمت ورکوم؟ 4. آفرین. راځو اوس دغه 4 قیمت په فورمول کې د n پر ځای ایږدو. په 2 کار نه لرو، 2 ضریب دی، 2 لیکمه. دا بیا تاسو په ریاضي کې وایاست چې دا ضریب مجهول د ضرب په حالت کې، نو ځکه زه د ضرب علامه لیکم. که ته وا پخوا دې ولې نه ولیکلې؟ پخوا دا عمومي قانون دی چې مجهول و ضریب همیشه د ضرب په حالت کې. خو خیر بیا هم 2 لرو، دا د ضرب علامه مو ولې ولیکل؟ ځکه دې 2 د ضرب په حالت کې دي. د n پر ځای څو کښېږدم؟ 4. ولې 4 ایږدم؟ ځکه د 4م مدار د الکترون ظرفیت یې غوښتی دی، د الکترونو ظرفیت. دا چې دی مربع دی، یعنی مربع معنا 2،
نو ځکه د ده توان بیرته مربع یا 2 کوم. صرف په فورمول کې مو څه شي وکړه، خالي مو د n پر ځای قیمت کښېښوئ. نور ریاضیکي عملیه ده. په ریاضي کې بیا دا دې ته بیډ ماسک یعنی اول باید ته توان له منځه ویسې، بیا وروسته هغه قانون په قانون دغه عملیه ساده کړې. داسې به نه کوې چې ته 2 4 8 بیا مربع کړې. څه چم به کوې؟ راځې اول به توان خلاصوې. توان څنګه خلاصیږي؟ یعنی دا مساوي کېږي دا 2 ورسره بیا یې راغمله 2 ضرب 4 په توان د 2 څو کېږي؟ بعضې شاګردان وایي 4 2 8 یعنی دا قاعده په توان کې ضربوي. حال دا چې دا داسې نه دی بلکې دا توان وایي دا 4 2 وارې ضرب دی یعنی 4 4 16 کېږي یعنی 8 نه کېږي ځکه 4 مربع دا معنا لري یا 4 په توان د 2 دا معنا لري چې 4 ضرب 4 4 4 16. اوس دغه ضریب ور ضربوو. اوس چې دا 2 ور ضرب کړو 2 6 12 کېږي. 2 یو دی مواصل یو 2 هغه 2 یو مواصل دا یې 3 یعنی څه معنا؟ یعنی دا معنا چې په 4م مدار کې 22 الکترونونه غواړي. ښه که په دې نه یاست پوه سوي راسئ دا بل مثال ته وایي 3م مدار څو الکترونونه اخلي؟ فورمول خو ته لرې. فورمول څه شي دی؟ 2n مربع. فورمول خو لرو. فورمول تغییر نه کوي د سوال دپاره، صرف n تغییر کوي. n څه شي دی؟ د مدار شمیر. ستاسو په نظر دلته باید د n پر ځای څو کښېږدو؟ څو؟ 3. ولې به 3 ایږدو؟ آفرین، ځکه مدار یې 3م ویلی دی. که په سوال کې 5م مدار ویلی بیا د n پر ځای 5 ایږدو. که په سوال کې 2م مدار ویلی بیا د n پر ځای 2 ایږدو. اوس څو باید کښېږدو؟ 3. ولې 3 کښېږدو؟ ځکه په سوال کې 3م مدار غوښتی دی. ښه عین فورمول دی. ځوانانو بیا هم داسې کوو چې د n پر ځای بل قیمت نه ایږدو. د n پر ځای نه په ضریب کار لرو نه په توان کار لرو. تاسو خو ریاضي انشاءالله ویلې ده 2 لرو 2 لیکو. دا ضریب دی. د ضرب علامه n د n پر ځای مو اوس تاسو ونه چې استاذه پخوا دې د n پر ځای 4 کښېښود اوس بیا ولې 3 ایږدې؟ نو پخوا خو ویلي وه چې په 4م مدار کې څو الکترونونه غواړي. اوس بیا وایي په 3م کې څو غواړي؟ ځکه زه د n پر ځای 3 ایږدم. زه صرف دونه حق لرم چې د n پر ځای قیمت کښېږدم. 2 لرم د n پر ځای مې 3 کښېښود. دا چې دی توان 2 لري هغه توان یې ورکوم. په ریاضي کې موږ تاسو ویلي دي چې اول باید توان خلاص شي. داسې نه تلوارث 2 3 6 6 مربع 6 په توان د 2 باره دې غلط کړي. نو اول به څه کوې؟ دا 2 به د هغسې ورسره بیا تر څو تر هغه وخته چې توان ساده سي. بیا هم درته وایم 3 مربع دا معنا نه لري چې 3 2 6 یعنی دا 2 وایي چې دا لاندې عدد 2 ځلې ضرب دی. 3 ضرب 3 3 3 نه. آفرین. اوس دا 2 ور ضرب که 2 نه 18 دلته بیا ولیکوه 2 نه 18 څه معنا؟ یعنی دا معنا چې په 3م مدار کې څو الکترونونه غواړي؟ 18. یوه خبره په یاد ولرئ 2n مربع که اول څه پوښتنه وکړي چې دا فورمول چا منځته راوړي؟ دا فورمول د نیلز بور فورمول دی چې په 10م سیم کې بیا د خیر او باس پر کوس یې دونه زده کوي. د 2n مربع فورمول چا کشف کوي؟ نیلز بور. او دا فورمول ته د چا فورمول وایي؟ د نیلز بور فورمول وایي. او یوه بله خبره ډیره په یاد ولرئ ډیر وخت بیا څوک درته وایي ته ماته په دا فورمول د 5م مدار له پیدا که. نو دا خبره تاسو په یاد ولرئ چې دا فورمول در څوم مداره صدق کوي یا در څوم مداره صحیح کېږي؟ در 4م. یعنی د 5م مدار له موږ په دا فورمول نسو رایستی. د 6م مدار د الکترونو ظرفیت په دا فورمول نسو رایستی. په یاد ولرئ چې در 4م مداره پورې دغه د الکترون د مدارو د الکترونونو ظرفیت په دا فورمول پیدا کېږي. در 4م مدار اخواته نه پیدا کېږي. نو راځو یو بله موضوع د ګرانو زده کوونکو د دغه لومړي څپرکي اخري موضوع ده پر مدارونو د الکترونونو ویشل. زه څنګه کولی سم چې پر دا مدارو باندې الکترونونه وویشم؟ دې ته باید ښه متوجه سئ. د دغه درس نه مخکې ګرانو زده کوونکو ستاسو باید څه شي زده یي تر څو ته دا پر مدارو وویشې؟ اول دا عنوان څه ته متوجه سه پر مدارو د الکترونونو ویشل. نو ستا باید اول مدارونه زده یي چې موږ څو مداره لرو؟ 7. د چش په نامه د KLMNOPQ یا د 1 2 3 4 5 6 7 په نامه. آفرین. یو به دې دا زده یي. دوم به دې څه شی زده یي؟ په دې به هم خبر یې چې اول مدار څو الکترونونه غواړي؟ 2. دوم مدار څو غواړي؟ 8. دا به دې مې زده یي.
دا چې د ګردې زده یې بیا ته کولی سې چې پر مدارو وویشې. ښه راځو څنګه یې ویشو. اول مدار که ستاسو په یاد زده کوونکو اول مدار د کې په نامه و. ښه اول مدار څو الکترونونه غوښتله؟ 2. ښه ته څو دانې لرې؟ دلته په یاد ولرئ. دلته چې هر څو لیکلي معنا موږ راغونه دا خو پروتونونه دي، خو دا پروتونونه د الکترونو سره مساوي دي. اوس موږ څو پروتونونه لرو؟ یو، معنا یو الکترون هم لرو. ښه نو اول مدار څو الکترونونه غوښتله؟ 2. ته اوس څو ورکه؟ یو. دا بیا ولې یو ورکوو؟ یو الکترون. که ته وایې نو خو اول مدار 2 غوښتله نو تا ولې یو ورکوي؟ موږ کنت لرو چې اول مدار د کې دی 2 الکترونونه غواړي، خو زه نور نه لرم، یو دانه دی د هغه یو ورکوم. تاسو ته ما مخکې یو خبره وکړله، ما ول هیڅکله په لومړي مدار کې 3 نه سې ورکوی، خو یو بیا ورکوی سي. که څه اصلي ظرفیت یې 2 دی، ولې یو چې نه یې اسې دی. راځو دا بل مدار ته. اول مدار د اول د کې په نامه دی، دوم مدار د ال په نامه دی. او موږ تاسو په دې پوهیږو چې اول مدار څو الکترونونه غواړي؟ 2. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو دلته یې موږ لرو 3. دلته څو لرو؟ 3 دانې به ویشي. اوس اول مدار ته څو ورکوم؟ 2. ای معنا الکترونونه. ښه اول مدار 2 غواړي و. اوس که ته ووایې چې ښه چې اول مدار 2 غواړي و، نو تا ولې په دغه کې ولې 2 ورنه کړه؟ هلته خو مو نه درلود، له یو دانه مو درلودی. دلته نو ولې ورکړې؟ دلته خو لرو چې 3 دي. ښه نو د 3 څخه چې 2 ولاړ شي څو پاتېږي؟ 1. دوم مدار څو غواړي؟ 8. دوم مدار څو غواړي؟ 8. موږ 8 لرو، یا څو راپاته دي؟ 1. نو د هغه 1 ورکو. دا د ده ویشنه پر مدارو سو. راځو یو بل مثال درته وایم، که په دا نه یاست پوه سوي دا بل مثال ته متوجه سئ. اول مدار بیا هم د انشاءالله بالا پوهیږي اول مدار د کې دی، دوم مدار د ال دی، دریم مدار د ام دی. اوس راځو الکترونونه ورویشو. الکترونونه اول څو غواړي؟ 2 غواړي. دلته خو بېغمه ورکو ځکه دا وارې 11 دانې لرو. بېغمه 2 ورکه، 2 الکترونونه. دوم غواړي. دوم مدار 8 غواړي. لرې یې ونه خو 11 وه، 2 د یې وړه، نه لا راپاته دي. 8 ورکو. که ته وایې استاذه دغه ته دې ولې یو ورکوي؟ نو خو چې 2 مدار 8 غواړي دلته هم 8 ورکه. نو دلته خو موږ نه درلود، له 3 وه، 2 د یې وړه، 1 راپاته و. نو دلته ولې 8 ورکوي؟ نو دلته خو 11 دی، 2 مو ده ته ورکړه، 8 مو ده ته ورکړه، اوس هم 1 راپاته دی. که څه هم دریم مدار زموږ په یاد دی چې 18 غواړي، نو خو نه لرو. نو چې نه لرو نو څه پکې د هغه 1 راپاته دی، د هغه 1 ورکوو. ښه سې درنه څه خو نو دا 1 هم سې دی. همدارنګه راځو یو بل دانه درته ویشم. ښه متوجه سئ. دلته راځم. دا منځ یې ځکه پاکوو چې تر څو ښه معلوم سي، که نه نو خو فرق نه لري. تاسې باید پوره وویشئ. اول مدار د چیش په نامه و، د کې څو الکترونونه غواړي؟ 2. آفرین 2. موږ هم 2 ورکوو. زړه مو بېغمه دی چې 20 دانې لرو. ښه دوم مدار څو غواړي؟ 8. ورکوو یې 8. لرو یې دا یې 10. دریم مدار څو غواړي؟ 18. اوس ونه لیکې چې 18 ورکوم، ځکه که 18 ورکې د جیبه به باقي 18 داسې، 10 داسې، دا یې 28. ته لرې څو ګر سره 20. نو غلطیږي. که څه هم دا مدار 18 غواړي نو خو نه لرو. ازه استاذه چې نه لرو څو راپاته دي؟ دا سره جمع کوي که بیخي نه در معلومېده 10 کېږي، د 20 څخه چې منفي کوي 10 پاتېږي. ازه نو د هغه 10 لیکم. که دې 10 ولیکل هم غلط دی. که ته وایې نو خو د هغو نه راپاته دي، نو نور څه 18 نه پوره کوي، د هغه 10 راپاته دي. دا بیا داسې یو معنا لري. دا لکه پر چا چې هم 8 افغانۍ باندې هم 18 افغانۍ باندې او دی لري 10 افغانۍ. دی باید څه وکړي؟ که چیرې د 8 سوالاته دا 10 ورکړي، خو د ده بېرته نارې چې هغه 8 راوړه، هغه 8 راوړه. پام ودی دا خبرې ته. که زه دا 10 دا مدار ته ورکړم، دا خو 18 غواړي، نو خو دی په پراسو یا کم سو، 8 برته کم دي. نو موږ فکر کوو چې په دغه 10 سره به د 8 مکمل نسو پوره کوی. نو په دغسې وخت کې ګرانو زده کوونکو زه لنډه یادونه کړم، که په پای کې یو پاته سو ورکوو یې،
که 2 پاته سو ورکوو یې، که 3 پاته سو ورکوو یې، تر 8 پورې که 8 پاته سو ورکوو یې، که 9 پاته سوه نی ورکوو. دا په یاد ولرئ. که 10 پاته سوه نی ورکوو، که 11 پاته سوه نی ورکوو، که داسې 12 پاته سوه نی ورکوو، څه چم کوو نو د 8 مدار بیا 2 واره تکراروو. که ته وایې د 8 مدار چیرې دی؟ که څه دا مدارو په ظرفیت کې په یاد یې، اول مدار 2 8 18 22 22 18 8 هغه مو رامخته کوي. ولې دې رامخته کوي؟ ځکه په دا 10 سره هغه بیا پوره کېږي. ځینې وخت ګرانو زده کوونکو یو مدار 22 غواړي، تا ته 20 در پاته. که ته 20 ورکړې دا 22 پوره کېږي یا نو څه به کوې؟ په دغه وخت کې به بیا د 18 مدار 2 واره تکراروې، پاته شول هغه بل مدار ته ورکړې. راځم نو اوس پوه شولاست دغونه انشاءالله څنګه. اوس دا مدار خو ته 18 غواړي، موږ ته 10 راپاته دي. اوس زه 10 سره ورکم یا زه به یو وارې د 8 مدار بیا تکراروم، بیا چې پاته سوه هغه 2 ورکوم. انشاءالله پوه شولاست. که نه یاست پوه شوي د آخري موضوع ته هم تاسو متوجه سئ. اول مدار د چا په نامه دی؟ د کې. څو الکترونونه ګرانو زده کوونکو غواړي؟ اول مدار چې دی که ستاسو په یاد څو الکترونونه غواړي؟ اول مدار 2 الکترونونه غواړي، ورکوو یې. دوم مدار څو غواړي؟ 8 ورکوو یې بېغمه، لرو یې درو 50 دی. دریم څو غواړي؟ 18 بېغمه یې ورکوو، درو 50 دی. اوس چې دا جمع کړو دا 28 کېږي. په 3 مدار ګرانو زده کوونکو 22 غواړي. که 22 ته ورکړې دا جمع کې دا 80 کېږي، او ته څو لرې؟ درو 50. نو څو در پاته دي؟ ته که دا سره جمع کې 28 کېږي. دا 28 د درو 50 څخه منفي کې 25 پاتېږي. څو؟ 25. او دا مدار څو غواړي؟ 22. څنګه وکم؟ د هغه 25 ورکم؟ ستا جواب به یې یا. ولې که 25 ورکم دا مدار 22 نه پوره کوي؟ ښه، نو خو بیا هغه هم راپسې راځي. آیا په دا 25 د 18 مدار بیا نه پوره کېږي؟ پوره کېږي. نو په دا وخت کې به د 18 مدار بیا تکراروئ، 2 پاته سول هغه به په پای کې ورکوو. بیا هم ګرانو زده کوونکو کورني کار کې ما یو څو مثاله درکړي دي. تاسو دغه مثالونه حل کړئ، انشاءالله ستونزه به نه وي. ګرانو زده کوونکو دا اوس زموږ څه د نن ورځې درس الکترونیکي شرونه پر الکترونیکي شرو باندې د الکترونونو ویشل انشاءالله زده مو کړله چې دا د 8م سیم د لومړي صفر کې آخري عنوان و. نور لومړی فصل پای ته ورسېدی. تاسو یې تمرین حل کړئ. انشاءالله په تمرین کې به هیڅ نه وه ستونزه تا ته نه وي پیدا که دې چیرې دا درسونه تعقیب کړي وه. تر بیا چې حاضرېږو ښه وخت ولرئ.